په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې مو بغیر د نوم آی ډي جوړه کړئ. نو دوستان تاسو کتلی شئ زما آی ډي بالکل نوم لري، نو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقې سره د خپل آی ډي نه نوم لرې کړئ. نو دغه ډیر اسانه سره په خپل آی ډي باندې لګول کیږي بغیر د وی پی ان نه او بغیر د کوم بلې طریقې نه. نو ویډیو ته اخر وګورئ تر څو دغه طریقه یاد کړئ. نو دوستانو که تاسو دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو د ویډیو نه بره په شین خط باندې به کلیک وکړئ، زما آی ډي ته میسج وکړئ تر څو زه تاسو ته دغه نوم درولېږم. نو وخت هم نه نیسم، ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ، نه ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. چینل هر وخت در سره سبسکرایب کړئ. که فیسبوک کې دغه ویډیو ګورئ نو زمونږ پیج در سره لایک کړئ، فالو کړئ. نو ویډیو شروع کوو. دوستان تاسو به فیسبوک را خلاص کړئ. کله چې فیسبوک را خلاص کړو نو زه تاسو ته خپل آی ډي درښیم چې دوستان زما د آی ډي دغه نوم تاسو کتلی شئ زما آی ډي ته دغسې نوم ورکړی دی. نو زه غواړم چې دغې نه نوم لرې کړم، دغه آی ډي بې نومه جوړه کړم. درې لاینو باندې به کلیک وکړئ، دلته به سیټینګ ته راسئ. تاسو کتلی شئ سیټینګ. نو کله چې سیټینګ ته راغلی دلته پرسنل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته بله صفحه تاسو ته راخلاص. نو دلته بیا په نیم باندې کلیک وکړئ. دوستان تاسو کتلی شئ کله چې په نیم باندې کلیک وکړو تاسو سره به داسې صفحه راخلاصي. نو دوستانو تاسو ته چې زه کوم نوم درکوم، نو دوستان تاسو به دغه نوم د ویډیو له ډسکرپشن نه کاپي کړئ. که یوټیوب کې دغه ویډیو ګورئ او که فیسبوک کې ګورئ نو د ویډیو نه بره په شین خط باندې کلیک وکړئ او زما آی ډي ته میسج وکړئ، زه به تاسو ته دغه نوم ولېږم. نو دوستانو دغه نوم دی زه دغه کاپي کوم. نو دوستانو کله چې نوم راواخیستو بیا به دلته ورته دغه نوم پیسټ کړئ. نو دوستان تاسو کتلی شئ ما ورته دغه نوم دلته پیسټ کو او په دې اخره خانه کې به هم ورته دغه نوم پیسټ کړئ. تاسو کتلی شئ ما ورته دغه نوم پیسټ کو، دلته مې دغه نوم ورکو. بیا په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ په ریویو چینج باندې چې کله کلیک وکړو نو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو بله صفحه راخلاصه شي. نو دوستان تاسو سره به داسې صفحه راخلاصي. دلته به دوستان تاسو پاسورډ ورکړئ. کله چې پاسورډ ورکو بیا په سیف چینج باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیف چینج باندې کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو دغه نوم ستاسو چینج شي. نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه نوم زما چینج شو. نو زه اوس تاسو ته خپل آی ډي درښیم چې زما آی ډي نه دغه نوم لرې شوی دی او که نه. نو دوستان تاسو کتلی شئ زما آی ډي بالکل انویزیبل شوی، یعنې بیخي دغه نوم پکې ښکاري نه. تاسو کتلی شئ دغه بس تاسو هم همدغسې سي. نو تاسو کولی شئ چې په دغې طریقې سره خپل آی ډي نه مو نوم لرې کړئ او خپل آی ډي بې نومه جوړه کړئ. نو دوستانو بیا یې درته وایم که څوک دغه نوم غواړي نو د ویډیو نه بره او په شین خط باندې کلیک وکړئ او زما آی ډي ته میسج وکړئ، زه به تاسو ته دغه نوم ولېږم. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو خدای وکړي چې تر اخره پورې مې راسره کتلي وي او طریقه هم یاده سوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. نو ملاویږو په داسې نورو ښایسته او خوندورو ویډیوګانو کې. ښه ده، بد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.